ها اوس د دې متقیانو شان او صفات بیانوي چې دا متقیان چې د قرآن نه فایده اخلي دا معمولي خلک مه ګڼئ ګورئ د دوی اوچت صفات دي او دا فایده ده چې دا اول نه درته وایم قرآن کې چې کوم ځای کې هم د اوچتو مؤمنانو شان او صفات بیانېږي نو الله یې دې دپاره بیانوي چې ته یې په ځان کې راولي پوه شوي به که نه دا نه چې بس دا یو قوم دی تیر شوی او پوخه تلک امة قد خلت دا تقوادار مړه شوي دی اوس زموږ ته خبره نه ده روانه موږ غواړو چې د قرآن نه هدایت والو که نه د هغې دپاره به د ځان نه څه جوړو تقوادارو کې دا را روان صفات دي دا به ته په ځان کې راولي او د هغه وخته پورې ته تقوادار نشي جوړېدی چې څو پورې دا صفات تا په ځان کې نه یې راوستي پوه شوې که ها الذين يؤمنون بالغيب هغه کسان دي چې ایمان لري په پټو خبرو الذين يؤمنون عبدالله بن عباس وی الذين يصدقون معنی دا ده يؤمنون یعنی تصدیق کوي او د ایمان لغوي مطلب دا ایمان په عربۍ کې څه ته وایي تصدیق کولو ته یعنی یو خبره رښتیا منل لکه د یوسف علیه السلام رونو ویلو خو پلار ته وما انت بمؤمن لنا څه مطلب دی یعنی ته موږ رښتینې نه ګڼې ته زموږ تصدیق نه کوې ایمان په لغت کې دې ته وایي خو په شریعت کې ایمان اعتقاد قول او عمل ته وایي څنګه د زړه عقیده په ژبه اقرار په اندامونو عمل دا درې خبرې پکې لازم دي د دې نه بغیر ایمان نه وي ایمان کې څو خبرې دي درې زړه کې عقیده ساتل په ژبه د هغې اقرار کول په اندامونو باندې عمل کول یو سړی دی په ژبه وایي چې زه مسلمان یم او عمل هم کوي او په زړه کې یې نشتینې مني دی مسلمان دی نه دی لکه څوک لکه منافقان د مدینې هغه راتلو نه رسول صلی وسلم سره به خوا کېناستو ها په زړه کې مني په ژبه یې نه وایي په اندامونو نشتي مسلمان دی نه دی لکه ها لکه یهود کیدی شي لکه فرعون واستيقنتها انفسهم الله وی دوی په نفسونو کې ښه پوهه دي فرعون ته خو پته وکړه چې زه رب نه یم که نه وه پته وته هلته خو پته وکړه چې زه رب نه یم ښه ورته پته و چې موسی علیه السلام چې راسوي دا رښتیا وایي په زړه کې یې منله که نه مسلمان و ولې نه و ځکه چې عمل نه و او په ژبه باندې وینا نه وه نو ایمان دپاره درې خبرې دي په زړه کې به عقیده ساتي په ژبه وینا اقرار په اندامونو باندې عمل ها یو سړی دی کلمې ووایي او وایي زه د سره عبادت نه کوم ډډه یې لګولې دا مسلمان نشي کېدی چې بلکل عمل نه کوي زه به دقه شان پروت یم نه ایمان کې عمل داخل دی ته به اعمال کې الذين يؤمنون هغه کسان چې ایمان لري بالغیب په پټو خبرو اوس دا غیب څه ته وایي نو مفسرینو دې کې مختلف عبارات دي خو ما تاسو ته پرون کې څه دا خبره ذکر کړې چې تفسیر دوه قسمه وي پرون مې ذکر کړی یو تفسیر هغه چې د یو بل ملګرتیا کوي یعنی تنوع پکې یو شانی اخره کې او یو هغه تفسیر چې یو بل سره ټکراو کړي تضاد پکې بارک الله فیک دلته هم د دې ټولو مفسرینو دا خبرې یو بل ته نږدې لکه بعضو دا ویلي دي وی غیب څه ته وایي ایمان په الله په ملایکو په کتابونو په رسولانو په آخرت په جنت او په جهنم او په الله سره ملاقات او په دویم پر راپاسېده عبدالله ابن عباس وی عبدالله ابن مسعود وی غیب یعنی جنت او جهنم بعض وی غیب یعنی قرآن بعض وی غیب یعنی الله دا ټولې خبرې یو بل سره څه دي تړلې شوي دي
دا ټولې خبرې یو بل سره تړلی شي. نو مؤمنان متقیان ایمان لري په څه باندې؟ په غیبو باندې. او ګوره زمونږ دپاره زیری دی، زه درته یو روایت بیانوم، یو اثر، او خوشحاله به شئ. امام حاکم راوړی دی او سعید بن منصور رحمه الله هم راوړی دی. عبدالرحمن بن یزید رحمه الله وی كنا عند عبد الله بن مسعود رضی الله عنه جلوسا. وی منګ د عبدالله بن مسعود سره یو ورځ ناسو، نو موږ خپل منځ کې د صحابه کرامو تذکره وکړه. عبدالله بن مسعود په مخ کې چېرې د صحابه کرام څومره اوچت خلک وو او څومره ایمان یې راوړی دی او څنګه مخکې شوي. وی عبدالله بن مسعود وی چې په هغه وخت کې خو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره واضحه وه، ځکه چې هغوی لیدلی و. د رسول صلی الله علیه وسلم خبره څه وه؟ واضحه وه، لمن رآه، ځکه چې هغوی لیدلی و. والذي لا اله غیره، په هغه الله مې د قسمي چې د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشتی. د هغه ایمان په شان غوره ایمان بل نشتی چې یو سړی ایمان راوړي په غیبو باندې، یعنی پیغمبر یې نه دی لیدلی. او بیا د آیت وي الذین یؤمنون بالغیب. او یو حدیث کې داسې هم راځي، امام احمد راوړی دی او حافظ ابن حجر صحیح کړی دی، چې رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې یا رسول الله موږ تاسو سره جهادونه کړي دي او موږ تاسو سره ملګرتیا کړې ده، نور هم داسې غوره خلک شتي؟ وی رسول الله وسلم ورته نعم شتي غوره خلک. ښه څنګه؟ قوم من بعدکم، داسې قوم دی چې ستاسو نه وباد راځي، ستاسو نه وروسته را روان دي، یؤمنون بي ولم يروني، په ما به ایمان لري او زه به یې لیدلی نه یم. نو دې کې زموږ دپاره زیری او خوشحالي ده. په غیبو باندې ایمان دا خو د مغز دی، مغز د ایمان. او چې هر شی الله موږ ته ښکاره کي، بیا خو کافر هم ایمان راوړي. ګوره کله چې نور د مغرب نه راوخیږي، ایمان به راوړي که نه؟ ټول یې مني. ایمان به له څه فایده ورکوي؟ نه ورکوي. ولې؟ ولې ده؟ لکه اوس مونږ وایو په قبر کې منکر نکیر دي، راځي سوالونه به کې مونږ لیدلي نه دي لیدلي، زمونږ ایمان دی. کافر یې مني؟ نه یې مني. ولې نه مني؟ نه یې دي لیدلي. خو که الله دا مونږ ته وښیي بیا هغه هم مني. دا مغز دی، مغز بنیاد دی د ایمان. خبره خو په غیبو ولاړه ده. الله مونږ لیدلی نه، زمونږ په ایمان دی. د الله په کلام زمونږ ایمان دی چې دا جبریل علیه السلام راوړی. جبریل مونږ لیدلی نه لیدلی. په جنت او په جهنم زمونږ ایمان دی. په برزخ زمونږ ایمان دی. د قیامت په علاماتو زمونږ ایمان دی. الله سره په ملاقات زمونږ ایمان دی. د الله په دیدن کولو باندې ایمان دی. په تله، په حوض کوثر، په سپارش، په دې ټول زموږ ایمان دی. الله دې د مرګه پورې موږ مضبوط ساتي. دا د غیبو سره دا خبرې تعلق ساتي. دا الله چې تعالی دومره اوچت شان درکوي، خو په دې ډله درکوي چې ستا په غیبو ایمان دی. او چې داسې الله تا ته هره خبره ښکاره کړي او هره خبره ته ښکاره کړي، نو بیا خو د ایمان څه فایده نه شوه. پته خو دلته د سړي لګي چې الله تا نه یو خبره پټه کړې ده او ته مني که نه مني، دلته به دې اوس پته ولګي. پوه شوئ که نه؟ الذین یؤمنون بالغیب. تقوادار خلک هغه دي چې ایمان لري په پټو خبرو باندې. ویقیمون الصلاة، او پابندي د مانځه کوي. ایمان بالغیب تعلق د څه سره ساتي؟ نه، هغه صحیح شو زړه سره. دا صحیح خبره. د عقیدې مسله ده که د مانځه ده که د زکات ده؟ زکات ته که نه؟ د عقیدې مسله ده. اسلام کې اولنی رکن کلمه د توحید دی او د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت اقرار، ورپسې مونځ راځي. دلته موږ ګوره دقه خبره ده. د عقیدې مسله ده او بیا پسې مونځ دی. ویقیمون الصلاة،
او منز د اسلام یو عظیم رکن دی او حدیث کې ورته ستن د اسلام ویلی شوې ده او ستن چې دې لر کړه د آبادۍ نه نو آبادي راپرېږي. اوس عجیبه ده د فتنو دور دی، یعنی بعض براینا مفتیان منکرین حدیث استهزاء او سخریه په څه پورې کوي؟ په مانځه پورې. نو ځکه موږ دا په چغو چغو وایو چې څوک حدیث نه مني نو هغه قرآن نه مني. د مانځه اهمیت د حدیثونو نه خو صرف نه دی ثابت، دا څه دي؟ په اولني صورت کې الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی دی چې دوی د منځونو پابندي کوي. ویقیمون الصلاة. اوس واوره چې دا د مانځه پابندي څه ته وایي چې پوه شئ پې صحیح. عبدالله بن عباس دا تفسیر کړی دی، وی اقامة الصلاة څه ته وایي؟ اتمام الرکوع والسجود، رکوع او سجده برابر کول، والسجود والتلاوه او تلاوت په ښایسته طریقې سره کول، والخشوع په مانځه کې عاجزي راوسته، والاقبال علیها فیها او مانځه ته توجه په مانځه کې. او امام قتاده رحمه الله وی سبحان الله وی اقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. د مانځه خیال ساتل، په خپلو وختونو کول، د اودس خیال ساتل، د رکوع او د سجدې خیال ساتل، دې ته د مانځه پابندي وایي. دا نه چې کله مې زړه وغواړي زه څه کوم؟ مونځ کوم. طبیعت مې برابر دی زه چې ځو جومات ته، او چې طبیعت مې برابر نه بیا به کوم ځای کوو؟ کور کې. او که کار سحر وختي د مانځه نه مخکې نو مونځ لاړ راغی، او که د مانځه په ټیم کې وي بس صحیح ده وبه. دا مطلب نه دی. مونځ قایمول یعنی په خپل وخت کې کول، نارینه فرض مونځ په جومات کې کول، رکوع پوره کول، سجده پوره کول، خشوع پکې، عجزي پکې، ځکه دا د الله سره جرګه ده. دا مطلب دی د اقامة الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون. او دا هغه څه نه چې ورکړي موږ دوی ته خرچ کوي. ومما او دا هغه څه نه رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړي دي، ينفقون دوی ته خرچه کوي. فایده یاده کوي. منځ بدنی عبادت دی او انفاق مالی عبادت دی. عبادت ګوره دو قسمه یا درې قسمه والا، مالی خالص، بدنی خالص، مالی او بدنی. لکه مونږ څه دی؟ بدنی مال بکی نه لګي، زکات صدقې مالی، حج مالی او بدنی، عمره مالی بدنی، جهاد مالی او بدنی. دیسې بسې بیا ځه. نو دلته اول بدنی عبادت ذکر شو چې د مانځه خیال ساتي، ورپسې دوی خرچه کوي. او یاد کوي دا فایده. امام ابن کثیر رحمه الله وی اکثر الله منځ او زکات یا خرچه په دین کې دا یو ځای ذکر کوي. ولې؟ ځکه چې دا منځ کول دا حق د الله دی په موږ باندې، او دویم حق په موږ باندې د دې خلکو دی چې د دوی سره خیر ښېګړه وکړو. نو مؤمن حق د الله ادا کوي او حق د مخلوق هم ادا کوي. یوازې دا نه چې صرف حق د الله ادا کوي، او دا مې ادا که چې حق د مخلوق تی نه ادا کړی نو تا د الله حق هم پوره نه دی ادا کړی، ځکه چې هغه الله تا ته ویلي دي چې د مخلوق حق ادا که. پوه شوی په دې خبره کې؟ نو یو نیم به داسې چې دی ځان نه دینداره جوړ کړی او دی به ظلم کوي، دی د خلکو حقونه خوري، دی د خلکو سره دروغ وایي، دوکې دړاکې، او ځان به دینداره وایي زه خو مونځ کومه وایي، زه خو تهجد هم کومه. نو حق د الله او حق د الله د بندگانو دا به ادا کې. الله ومما رزقناهم، او د هغه څه نه چې موږ ورکړي دوی ته، رزق ورته وایي. یاده کوي عوامو دا سوچ چې د عامو خلکو چې رزق څه ته وایي؟ خوراک ته نه. هر شی چې الله موږ له راکړی دا رزق دی. هر شی چې الله راکړی دا څه دی؟ رزق دی. هر شی دا رزق دی. که هغه پیسه ده، که خوراک دی، که څښاک دی،
کاغه علم دی کاغه عزت دی کاغه بچی دی کاغه ارس دی دا رزق دی دا الله موږ راکړی ها ومما رزقناهم او دا هغه څه نه چې موږ ورکړي دوی ته اشاره ده دې ته چې موږ سره چې څه دي دا زموږ خپل نه دي دا د الله دي او الله ګورې موږ پټه خبره پکې موږ ته وکړه ډېره جوړه خو که څوک پې پوه شي یعنی د هغه مال کې د لګولو غوښتنه الله ته نه کوي چې هغه مال هم الله درکړی دی نو مال د الله دی او تا ته دا نه وایي چې پوره ولګوه سب برخه دی ومما تبعید دپاره باز دې ولګوه او ته د الله په مال کې باز نه لګې نو دا د ځان سره زیاتې شو ومما رزقناهم ينفقون څه چې له موږ ورکړی نه خرچه کوي دې کې واجب او نفلي صدقې ټولې راغلي زکات پکې هم راغی مور پلار باندې خرچه په بچو خرچه په ښځه باندې خرچه بلکې یو حدیث کې دا هم راځي ته چې په ځان کومه خرچه کې دا هم صدقه ده د دې هم الله تعالی اجر درکړي په دې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا به شروع کوو د سویم نمبر آیت نه د څلورم نه الف لام میم الله پوه دی د دې ټکو په معنی باندې ذلک الکتاب دا پوره کتاب دی لا ریب فیه هیڅ شک نشتی په دې کې هدن لار ښودونکی دی للمتقین دپاره د متقیانو الذین یؤمنون بالغیب هغه کسان دي چې ایمان لري په پټو خبرو ویقیمون الصلاة او پابندي د مانځه کوي ومما رزقناهم ينفقون او د هغه څه نه چې ورکړي دي موږ دوی ته خرج کوي الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد